په سوریه کې د بشار الاسد واکمني پای ته ورسېده او د سوریې واکمني تحریر شام ترلاسه کړه. دا چې د سوریې سقوط به پر سیمې او منځني ختیځ کوم تاثیرات ولري، د نړۍ وضعیت به کومې خواته بوځي، د دغه د سوریې د سقوط پایلې به څه وي، د نن شپې د تودو بحثونو پروګرام مو پر همدې ده. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د سیمهیزو نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله احمدزی، بل میلمه را سره پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد رسولیار. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. مارج صاحب، تازه جزئیات څه دي له سوریې څخه، هغه څه چې تاسو معلومات ترلاسه کړي دي؟ مننه. زه په خپل وار سره تاسو تحریکي همکارانو ته، قدرمنو مېلمنو، لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګوره، د سوریه داسې نه ده چې سوریه یو خپلواک هېواد وه. دا خپلواکه نه وه او جنګ چې ده جګړه پردۍ ده، دا نیابتي جګړه ده. سوریه مخکې به تاریخ ته نه ځو، ډېر پخوانه لاس په لاس سوې ده د عراقیانو، مثلا د خپله د عثمانیه د ترکیې. خو له 1914 کاله تر 1945 کاله دا د فرانسې او مستعمره وه. فرانسې څه ورته دلته هغه کار نه کول. داسې بیا وروسته د حافظ الاسد د باس ګوند په تشکیل سره او بالاخره هغه پوځي سرمنصب او کودتا یې وکړله او راغی واک ته کېناسته د 1901 کاله تر 2000 کاله پورې. دا بیا بل بحث ده. د هلته د شیعه او د سني مسایل هم دلته پراته دي. د ایران پلوي او د سعودي پلوي جدا بحث ده. خو په اصل کې جګړه د امریکا او د روسیې ده. ولې ده؟ په انرژي باندې ده. دلته جنګ ټول په پیسو، په انرژي او په دې مسایلو باندې ده. دلته په اسرائیلو کې، اسرائیل ته نږدې البته په حیفا بندر کې د تامار سیند ورته وایي، دې څنګ کې یو میدان د ګاز د لیواتان په نوم باندې دا کشف چې دلته تقریبا د کال 450 متره مکعب میلیارد ګاز تولیدېږي. دلته نو د پایپلاینونه یا ګاز سخلین 1 سخلین 2 دغه په ځای بیا نورد سټریم 1 یا نورد سټریم 2 جوړېده چې راته پایپ جرمني او مدیترانې او اروپا ته ګاز ورکو. دې ته خطر پیښ شه ځکه امریکا او دوی غوښتله، دوی متحدینو چې له قطر نه کویت او عراق او سوریه باندې پایپ تیر کې دې ساعت راولي مدیترانې ته او له دې اروپا ته نور ګاز ورکړي چې دا ډېره غټه ماته انرژي. دلته د نوبل انرژي او د دلیک انرژي د اسرائیل او نوبل د امریکا کمپنیانو کار پیل کړ. دلته مصر د اوبو د قانون پر بنیاد باندې ویل چې زم شریک یم. ځکه هلته مشکل پیښ شه مصر کې او دا تغییر رژیم راغی چې مېلمنو ته بحث وکړ. فلسطین ویل چې زم شریک یم، لبنان هم شریک ولیم کې ځکه د اوبو د مشترکاتو پیسه او په ځان د قانون لري چې کوم هېواد ته کوزي او چېرته بیا 3 هېواد ته چې لاړې سي، 2 هېواد ته مشترک کړي، 3 هېواد ته اتومات نړیوالې کېږي، کزي به ترابیز یا خدي او اقواباو. دا مسایل خو د اوبو یې چې واخ ونه څه تشریح. مارج صاحب، دلته په سوریه کې کراسو دغه سقوط ته د بشار الاسد پر وړاندې ولس ناراضه او په پراخه کچه چې لامل د دې سو چې سقوط چې د واکمني او که د تحریر شام ملاتړي دي په سوریه کې په لویه کچه د ولسونه. نه دا ولس دلته مطرح نه وي. که زبرځواک هېواد وغواړي پیسه وشني کار کېږي. اوس ګورئ دا خپله د تحریر شام ګوند دا مخکې له دې نه په نوم د جبهة المنصوره په نوم باندې وه. په 2014 کال کې و، 14 کې بیا راځي تحریر شام جوړېږي. بشار الاسد چې هغه وخت کې همدا یې فکر کوله، ما وویل دغه انرژي پایپ چې تېرېده د ده مشکل جوړ کړه، د روسیې ورتلې پرې نه نسي تېر سي. هغه وخت نه جګړې پیل شولې چې تقریبا 14 هېوادونو ته مستقیم بمبارد کاوه. مارج صاحب، خپله د بشار الاسد د واکمني ستونزې په سوریه کې څه شي ولس ته چې لامل د دې چې باید سقوط سي؟ په داخل کې تاسو بیروني عوامل هېڅ ستونزه نه درلوده.
وپارول سول خلک د روسیې و د سنمیږي د امریکای جنگ په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت داود په وخت نور وختو کې د مشکل د دولت د ملت شویس نه و ته ایران د روس مستقیما ملاتړ دی او د بشار اسد و مستقیما عمدو حمله کوله یو وخت هم چې امریکا داعش جوړ کړ داعش دولت اسلامي عراق و شام هغه هم روسیې استفاده وکړه بیا یې د حافظ الاسد سره پروتوکول راوویسته د نظامي هلته راغی هغه کې درسي وه چې له ترکیې له فضاره به استفاده کوي نو هلته امریکا پوست وله غرب پوست چې دلته ته اصولي برخورد کوي جنگ پیل سه مقاومت د دوه زبرځواک هېوادونه وه چې حالت دغه حالت ته توسه پاتې سه جمهوري خواهان لاړل او مسایل اوکراین ته جنګ لاړل اوکراین بېرته راغله حماس ته دا وروستۍ خبره دا ما دلته جګړه کېده او دا رژیم سقوط کېده او دا سقوط کېږي دا د دې لپاره دغه پایپلاین باید تېر سي دغه چې دغه ګاز راوتلي دي په لواتان کې دیمه د جګړه د دغه چې د روسیې او د امریکا تفاهم منځ کې رانسي ناستریم وان پایپو ته سره ونه رسېږي او امریکا ته اجازه ونه کړسي دې سیمه کې به جګړه به دوام لري دغه چې د دوی د هېوادو په منځ کې تفاهم راسي لکه څنګه چې په لیبیا کې لبنان کې تفاهم وسه اروپا دې جوړ کړ مارټ صاحب نړیوال ثبات به د سوریې دغه وروستي تحولات څنګه کومې خواته بوځي ګورې دا لویه جګړه ده دا سوریه صحیح ده چې وړکی کار ده جګړه لویه ده په سوریه کې 80% تیل هغه هم چې دا د کوبان ښار دا د کردانو په لاس کې څه ده چې مشري مظلوم عابدي کوي د خاص یو ډله ده یو نظامیان ماته دي چې مثلا دغه وای پی جي ورته وایي یو ګروپ د نظامیانو ده په هر صورت باندې دا د امریکایانو ته فعلا حضور لري همدا خاوره کې پراته دي سته دلته د کردانو مسله هم د منځ کې مثلا طالباني یا بارزاني چې څنګه په عراق کې یا اوچلان په ترکیه کې ده دلته هم داسې مظلوم عابدي دا تحریکونه هم شاید راو پاریږي کردستان ځان ته جوړ کړي له ایران سره هم دا مشکل بیا جوړیږي ځکه کردان په څلور مملکتو کې دي عربي هېوادونه د تحصیل لري خانخا دلته د شیعه او د مذهب مسله بیا منځته راځي که دا کنټرول نسي ایران مستقیما په یمن کې په لبنان کې په سوریه کې په نجوې کې لاس درلوده اوس هم لري دا غټ تعامل ورنه د ایران تر شا پورې بیا روسیه ولاړه ده کله چې بیا روسیې ته خبره راغله چې وخت ما توضیح کړه چې د هغوی تیل او انرژي ګټو ته خطر ده دلته غربي نړۍ اروپایي نړۍ چې 80% ترا تیل له روسیې سوریې نه اخلي او دلته بیا د لواتان د انرژي میدان جوړېږي د ګاز میدان ته دلته دوی بیا دا نه پرېږدي نو تر هغه چې دوی منځ کې تفاهم کېږي خانخا دا جګړې به دوام لري دا به اوږدېږي دغه مظلوم خلک به بېچاره دلته تباه کېږي دلته ګورو چې حالات تر کوم ځای رسېږي یوه ډله چې نوظهوره یي له د 2014 کال دې خواته سر راپورته کوي په نوم طاهر شام او دا بیا په دې صورت باندې په یوه میاشت کې ټوله شام یا سوریه نیسي دا ساده خبره نه دوی وس کې دا کار نه دا وسپې و دا جنګ و دا ترتیب دا تنظیم دا لوژیستیک دا البسه او دا فشار او دا بیا د روسیې سره مقابله کې دا د یو ډلې کار دی د شاته ډېر لوی لاسونه دي مارټ صاحب دا به د نړۍ نظم کومې خواته بوځي د سوریې مسله نه نړۍ د زبرځواک هېوادو په کنټرول کې ده ما وخت وویل دغه جنګونه په کنټرول کې دي دوی خپله مالک معلوم ده کله پیل کېږي کله غواړي قربان پکې کوی سي کله وغواړي درولی سي یو خبره ده چې د روسیې ګټو ته که تاوان لکه اوکراین کې ورته ورسېږي که یا مثلا په فلسطین او اسرائیلو مسله کې اوس په سوریه کې کیدای سي پوتین د اتوم انرژۍ نه کار واخلي هغه مسله بیا له خطرناکه ده د نړۍ مسیر بدلوی سي نړۍ کې اتومي جنګ پیل کېږي اوس هم ګواښونه کوي موږ څومره د مخکې د سرګي لاوروف خبرې واورېدلې که چیرې بیا دې حالت ته موږ ورسېږو بیا وویل دغه اتوم موږ ساده نه ده ساتلی همدغه ورځ چې موږ استعمال کړو دا د نړۍ مسیر بیا تبدیلولی سي نړۍ کې ډېر زیات زیانونه رسولی سي محیط زیست ته فابریکو ته
اقتصاد نړۍ ته کار نړۍ ته روان او انساني بشري نړۍ منځته راوړي. زبرځواک هېوادونه د خپل ګټو دپاره جوړ کړي دي. دا به دوام لري. کله جبهه یو خواته ځي کله بله خواته ځي. کله چې په سوریه کې جګړه پیل وه پاملرنه د امریکا او د غرب افغانستان ته ډېره وه. اوس یې بیا جګړه پیل شوې ده. باوجود چې 22 فارم د قطر د سیمې او د نړۍ بحث کومه د افغانستان بحث پکې ډېر راغی. مارج صاحب نړیوالو ته څه کول پکار دي چې اوس باید د سوریې موضوع څنګه کنټرول سي چې نړۍ خپل نظم له لاسه ورنکړي او ثبات باید رامنځته سي؟ زه فکر کوم چې نړیوال او زبرځواک هېوادونه دا کنټرولوي. دا خپله بشرالاسد یو ضعیف سیاستمدار و چون چوکۍ ورته میراث د پلار له خوا ته پاتې شوی. د مشر ورور یاسر له منځه لاړه نو دا یو امتیاز غوندې چوکۍ درته راغله. که دی هوښیار وای ده په د اوله جګړه کې ده باید معامله کړی وای. ده باید خپل وطن نه وران کړی، خپل وګړي نه وژلي، د خپل واک د ساتنو دپاره د شرق او غرب منځ کې باید یو بالانس سیاست درلودلی. نه داسې د ده په موجودیت کې 14 هېوادونه د وطن کې پراته او وطن ورته بمبارداوه او ده 14 هېوادونه په خپل منځ کې جګړه نه کوي، په هوا کې او بل نه ولې د ده خاوره یې ویشتله. دا یو مسله. بله مسله د ده برعکس خپله دی ظالم و، په خپلو وګړو باندې ظلمونه هم کړي دي. په زندانونو کې ډېرې زیاته شکنجې او ډېر ظلمونه وجه نه اوس دا خلک اوس د ابو محمد الجولاني ته خوشحاله و. که تاسو لیدلی وای دغه اول دوره د طالبانو کې د کورنۍ جګړو د لاسه ظلمو د لاسه خلکو طالبان ته حتی ګلان او پیسې ورشیندلې. دغه د جمهوریت وخت کې د فساد او مفسدینو لاسه طالبان ډېر ښه موفقه کامیاب راغله. عین قضیه ده. هلته هم خلک ظلم د بشرالاسد نه تر پوزې راغلي وو. دا به یو مسله. اوس نو د دغه تجربو ته په اخیستو سره زه فکر کوم چې کورني حالات به ابو محمد جولاني دی به ډېر دقیق خلکو سره هم ښه رویه وکړي ځکه د خلکو په مټ باندې دی کامیاب سه. یعنې د کورنۍ مسله بهرنۍ خو موږ وویل چې چا لاس پکې ده. او بله خواته د بشرالاسد هغه چې له نړۍ سره جوړ رانغی یو بېطرفه یا بالانس سیاست یې مخې ته بونه سوی د شرق غرب منځ کې خپل وطن خراب که. فکر کوم چې دې خلکو تجربه اخیسته دوی کیدای شي ښه معامله سره کړي په دغه مسایل د ایران او د سعودي او د روسیې او امریکا کې شاید یو مدیریت یې کړی شي. او که چیرې نه څه کړی بیا نو ښکارېږي چې دلته به جګړه دوام لري یا به کورنۍ امنیت به خراب وي یا کیدای شي کورنۍ جګړې هم دلته په سوریه کې راسي. خو په ټوله کې زه وایم چې دغه سوریې جګړه یې دې لپاره چې دې خواته سعودي او د ګلف جنسي هېوادونه دي او دلته د تیلو انرژي مسله ده. کیدای شي دا د شرق غرب لخوا زر کنټرول شي او ډېر بحرانات یې ورځي. بله مسله وروستۍ ترکیې ته اوس ماموریت ورکړل شوی ده چې دغه جګړه ترکیه مدیریت کړي. د بنان ترکیه د خپلو ګټ دپاره د سیمې ساتلو دپاره او اوس یو وخت او مخکې یو امپراتوري درلودله نو کیدای شي دلته پرې نه وي چې حالات کړکېچن شي. مننه احمدزی صاحب له تاسو رسولیار صاحب څخه مارج صاحب نه او له تاسو درنو لیدونکو نه تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.